دا مشهور قاری دی قاری عبدالباسط سے تاسو به نوم اورېدلي او کیسټو کې به قرآن هم تاسو اورئ خشته ښکلی مزېدار تلاوت یقین وکړه ما ډېر خوند راکوي د هغه تلاوت دې په خپل واقع کې یو ځل بیانوي وي مصر کې دی د مصر و بیا کویت کې مړ دی وي د مصر کې وما په مصر کې هغه زمانه کې چې کوم بادشاه و جمال عبدالناصر بادشاه د مصر دا د روس یو بادشاه و خروشچیف پې ورته وي د روس دا بادشاه د مصر په دوره راغلی د عموما چې د بار د بادشاهان راشي نو د علاقې د بادشاه ول د خپل د معاذد راغواړي وی مونږ غوښتي وو نو ناستو لوی میز لګېدلی دی میزونه لګېدلي دي او ډوډۍ لګیا ده خوراک پروت دی یو طرف ته د مصر بادشاه ناست دی د هغه وزیران ناست دي مونږ هم پکې ناست یو بل طرف ته د روس دا بادشاه ناست دی د هغه وزیران ناست دي هغه سره چې کومه قافله راغلې د وفد ناست دي وی ناست شو دی کې خو دا روسیان چې دي دوی ګورې خدای هم نه مني الله دې نه مني قرآن هغوی کوم ځای مني وی چې دې دوران کې چې مونږ ناست شو نو دا مصر دا بادشاه د روس دی بادشاه ته خروشچیف ته وایي چې یاره که ستا خوښه چې یو شی درته واورو دا اکثر دا خلک په دې ډوډیګانو دا ډنډ نوم یو بل ته وایي ډوډۍ او سوړه یو شی درته واورو او چې واوروه وی جمال ناصر ما ته اشاره وکړه چې قرآن تلاوت وکړه وی زه خو نوم ته یا ما یو خو دا نو چې زه تلاوت کوم دا خو کافر بادشاه دی خدای نه مني الله نه مني نو قرآن به څه دی مني وی جمال ناصر ما ته اشاره وکړه بس وی ما د قرآن شریف تلاوت شروع وی چې تلاوت مې شروع کړ وی دومره خوند یې ماله راکړه دی لیکي په خپل تاریخ کې وی دومره خوند یې چېرته ماله نو راکړی او خوند یې په دې راکړه چې ما دې اړه کې وی چې عبدالباسطه نور کله چې څوک قرآن ستا اوري او ته تلاوت کوې نو هغه کسي کې په دې قرآن ایماني مسلمان ته تلاوت کوم نور کله زه د مسلمان مخ کې قرآن لولم مسلمان خو یې مني د قرآن نازلونکي مني کې پروردګار دی او عبدالباسط نن ستا تلاوت ته هغه کس غوږ ایښی دی چې هغه دا قرآن هم نه مني او د دې قرآن نازلونکی الله هم نه مني نو ما وی چې راشه نن ښه په شوق ووایه وی داسې په شوق ما د قرآن تلاوت وکړو چې ما جلا راغله او جلا سره مې اواز بند شو نور تلاوت مې نه شو کولی وی چې ما مخ اوچت کړو او مې کتل نو خروشچیف هم جاله سترګو نه اوښکې بهېدې د روس هغه وزیران هم جاړي مسلمانان هم جاړي دوی چې سترګې وچې کړې حالانکې په معنی دوی نه پوهېدل چې دا څه شی دی چې سترګې کله وچې کړلې نو خروشچیف فوراً د جمال ناصر نه تپوس کوي جمال عبدالناصر دا څه شی و چې ما واورېد وی دا زمونږ جي کتاب دی اسماني زمونږ په پیغمبر نازل دی زمونږ خو دا عقیده او زمونږ د ایمان دی وی جمال ناصر په دنیا کې ګرځېدلی هر قسمه کلام مې اورېدلی دی سورنا کې او په بله طریقه او په بله طریقه او ترنم کې هر شی مې اورېدلی دی او ما چې دا نن څه واورېدل نو په زندګۍ کې مې داسې ښایسته او خوب کلام جنت نه اورېدلی دا حقیقت دی ایرونو دا خو د الله خبرې دي که نه د الله د ذات نه خوب ذات بل شته نشته د الله د خبرو نه خوږې خبرې به لا کوم ځای د رب العالمین کلام او د الله خبرې د قرآن عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا په دواړه سترګه نابینا ړوند دی په دواړو سترګو بلکل ړوند لکه زموږ د حافظ بشیر په شان یو الله پاک بعضې وخت یو انسان له سترګې ورنه کړي ړوند یې پیدا کړي خو ګورې حدیث پاک کې دا هم راځي چې کوم انسان ما ړوند پیدا کړ او دې پې صبر وکړي شکر دی الله سترګې مې خوړندې دي څه خو پې اینم نه په لاس وښکو خو جوړ یم شکر دی او دسمات یې خو ځای ته رسولی شم که نه صبر پې وکړي الله وایي دله بل شی بې جنت نه ورکوم بل څیز نه ورکوم حسر سره الله وایي بل شی نه ورکوم بې جنت نه جنت په ورکوم ځکه دا دوه عزتمند څیزونه مې ته اخېستي دي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه خوش اواز مزیدار دومره خوش اواز لري چې پیغمبر علیه السلام دو صحابه په باندې مقرر کړي ای بانګ به وایه تاسو بانګ خو هغه څوک وایي چې هغه خشته اواز لري یو حضرت بلال او یو دا عبدالله ابن ام مکتوم نابینا بخاري کې حدیث دی دې به سهار بانګ ته ناست و نو ده خو سبا نه لیده نو صحابه ورته اواز وکړه اصبحته اصبحته هلکه سبا شو در باندې شابه بانګ وایه نو ده به بانګ شو خوش اوازه و ځکه نبي علیه السلام د بانګ دپاره مقرر کړی مدینې منورې ته نبي علیه السلام لیږلی و لا هجرت نه دی شوي د نبي علیه السلام او دې یې مخکې لیږلی دی د صحابه کرام هم دي د ده د خوش اوازۍ د وجې نه کافران را جمع شوي دي ولته کې میټینګونه کړي دي چې مسلمانان راغلي دي او زمونږ د پلار نیکه دین پسې راغشتي دی او بربادۍ او بیا دی چې کوم کور کې دی نو د حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه کور کې هغې ته د کافرانو دا مشران راغلل یاره مونږ
تا پسې راغلي یو او تاسو خلک راوستې دی او زمونږ د پلار نیکه دین پسې بد رد وایي او مسلمانان دي ځان ته وایي دا وشړه دا خلک لرې که وشړه هغه ورته ویل صاحبه تاسو خو راشئ د ده دا کلام خو واورئ چې دې څه وایي نو که غلط خلک نو تاسو دا وایي یو شړی ټیک یې نو ولې راباندې بې ګناه خلک شړی وایي ډېره ښه یو براته او عبدالله ابن مکتوم ته به مخې کو لږ د قرآن تلاوت ورته وکړه چې هغه به د قرآن تلاوت وکړه به مسلمان بل به راغې وایي دا لږ شا به دا مسلمانان زمونږ د پلار نیکه دین پسې بد وایي که نه لرې کېږ نو ګورې تا سره هم زمونږ بایکاټ یاره ته راشه لږ غوندې د هغوی خبرې واوره نو که خبرې غلطې نو بس ویښه دننه به یې کړه دې نابینا ریړون صحابي ته به یې تلاوت ورته وکړه چې هغه به ورته په خپله خوله تلاوت وکړه به هم الله مسلمان خبره جوړېده د هغې مدینې منورې چې کوم مشر و سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قبیلې سردار دی دی راغی او چې دې څنګه راغی دم په ترې سترګې راویستې ویل لکه تا د مکې نه څو خلک راوستلې ځان ته مسلمانان وایي زمونږ د پلار نیکه دین بدنامه یو هغې پسې خبرې کوي نوی دین یې راوړی دی دا وشړه که نه شړې نو بس ستا خلاف مونږ جنګ کوو ته راشه وروره خبرې خو د هغې واوره چې دننه به یې که هغه نابینا صحابي ته یې لږ د قرآن تلاوت ورته وکړه چې د قرآن تلاوت یې ورته وکړه دا هم الله مسلمان کړه او بیا چې دې لاړ نو ټول قوم یې ناست و قوم ته ودرېد قومه زه څنګه یم وایي ته خو ښه سړی نه لیونی یم که روغ یم وایي نه ستا غوندې هوښیار سړی بل کم دی وایي که زه څه فیصله وکړم زما فیصله منی بلکل یاره وایي ما خو د هغې مسلمانانو خبرې واورېدې هغې کې یو په سترګو نابینا دی ډېر ښایسته خبرې کوي ښایسته ښکلې قرآن وایي او زه خو یې هغوی ملګری یم تاسو مهرباني وکړئ ملګري شئ قسم دی په هغه مجلس کې په زرګونه خلک ناست وو او دا هغه وخت چې دا حضور پاک مبارک تشریف مدینې منورې ته نه دی راوړی د سفر تیارۍ شروع دی د هجرت تیارۍ شروع دی الله په مدینه منوره کې هغه خلک د دغې نابینا صحابي د تلاوت د برکت نه په زرګونو مسلمانان کړل تلاوت ته وجه بس چې نبي علیه السلام مبارک راغی فضا ورته مدیداره ده د مدینې خلک ورته استقبالونه کوي او ورته صاحبه ماشومانې جینکۍ شعرونه وایي مخکې نه ورته الله فضا برابر کړې وه خلک مسلمانان شو د چا د برکت نه د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا صحابي د قرآن د برکت نه ګورې قرآن کې خو ډېر لوی خیر دی جناب د الله خبرې د الله کلام دی او دا نابینا صحابي په حضور پاک مبارک څونه ګران او په الله څونه ګران الله اکبر مدینه مکه مکرمه کې حضور پاک مبارک سره دغه ناست دي دا څه ورته وایي د مکې سرداره راغلی دی یو میټینګ و په دې خبره بحث شروع دی چې یاره د الله رسوله مونږ خوړه کېږي چې مونږ ایمان راوړو زړه مې کېږي خو تا سره دا غریبانان ناست دي دا لانده در سره ناست دي دا غلامان زمونږ مریان او نوکران در سره دي نه مونږ ته شرم را دي چې مونږ دوی سره په یو فور باندې کېږو ته مهرباني وکړه دا غریبانان ځان نه وشړه نو مونږ به ستا قرآن واورو ممکن د مونږ مسلمانان شو د هغې دا مطلب و چې دا خپل هم تې پردي کړو دا پې وشړو مونږ پیسې نه خپلېږو نبي علیه السلام مبارک به داسې نشي کېدی وایي ښه یو بله جوړه کوو یو ورځ مونږ له راکړه یو ورځ دوی له ورکړه یو ورځ به دوی ستا خبرې اوري یو ورځ به مونږ راځو ستا خبرې به اورو نو که مونږ ستا دا خبرې خوښې شي نو مونږ ستا ملګري شو ایمان به راوړو د پیغمبر علیه السلام دې خبرې ته لږ یو کوټې د زړه هغه میلان پیدا شو فیصله نه وکړې خو زړه کې دا راغله چې یاره دا خبره خو ټیک ده یو ورځ به زه خپلو مسلمانانو له ورکړم یو ورځ به د کافرو سردارانو له ورکړم نو ځکه خدای پاک دا مسلمانان کړله نو چې مسلمانان شي نو دې غریبو سره به بیا په یو صف کې ناست دي دا خو اوس پړی کې اوس ایمان نشته نو قبر کوي لګیا دي دا خبرې شروع دي چې دا ړوند صحابي نابینا راغی هغه غریب خو نظر نه لګي که نه چې راغی څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده او ورته وایي څه وایي ای د الله رسوله یا رسول الله د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې الله څه ښولي دي نو ما ته لږ وښایه که نه تا ته چې الله څه ښولي دي لږ ما ته وښایه کافرو ته خبره جوړه شوه خو مونږ درته نه وایو چې دا خلک ځان نه لرې که دا د قرآن په ستا په مجلس په ادب نه پوهېږي دا دې ګوره مونږ ته ته خبرې کوې او دې راغې په منځ کې پکې خبرې وکړلې او زمونږ هغه مجلس یې ګډوډ کړ نبي علیه السلام مبارک هم غوندې تندې مبارک دروند شو د صحابي د نابینا صحابي په راتلو چې ته دې وخت کې سره راتلې الله بنده لږ بل ته ناست وې چې ما دوی سره خپلې خبرې خلاصې کړې وې نو بیا به دې خبرې کولې نبي علیه السلام مقصد دا و چې دا کافر الله مسلمانان کړي فوراً قرآن حکیم کې الله آیات نازل کړ حضور پاک مبارک له زوره نه ورکوي الله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى
څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا الله رسوله چې دا غریب راغی اگر چې ګورې نبی علیه السلام مبارک فیصله په ټیټه وه هغه مقصد خو دا و چې دا خو د ما صحابه دي اوس نه وروسته دې تپوس ته مسلې وکړي که نه پرېږده د مکې سرداران مې کښېنولي دي چې دې ته قرآن وښیمه چې دا خدای مسلمانان کړي الله رسوله چې دا دغه راغې دا نابینا صحابي نو تاسو ته مخ واړو او تا تندي ورته دروند کړ دې خو دې له راغلي و چې ځان پاک کړي که نه د ګناهونو نه دې خو دې له راغلي و چې ستا د نصیحت زده کړي او دا د مکې مشرکان کافران چې دي دې پرېږده ور وکوه مرداران ولې دې نابینا صحابي نه دې مخ واړو او خفه شوې ته نبي علیه السلام ته الله د عرش نه خبرداری راوړي نو دې نه پس چې به دا نابینا صحابي کله راغی که نه نو پیغمبر علیه السلام مبارک به ورته پاڅېد چې دې بال ته روان حضور پاک مبارک به ورته پاڅېد دې خو په سترګو ړوند و نو چې رانږدې به شو نو پیغمبر علیه السلام مبارک به ورته وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هرکلی دې وي په خیرالي او ستړي مشي دې وي هغه کس ته چې د هغه دپاره زه خپل رب ملامته کړی ستا په حق کې زه الله ملامته کړی په الله دونه ګران او پابسېد ورته حضور پاک مبارک ولې قرآن برکت دی د قرآن خوش اوازه خشته ښکلې مزېدار تلاوت د قرآن حکیم دی کوو د قرآن ګورې ډېر لوی برکات دي تلاوت کې دونه فایده ده قسم دی تاسو چې روژه یو سړی ونیسي روژه نو تاسو وایئ چې خو دا خو ډېر نیک سړی دی که روژې نیسي داسې خبره ده ولې پلان ډوډۍ بنده کړي پلان اوبه بندې کړي پلان خواهشات بند کړي یاره دا ډېر نیک سړی دی ولې یاره عجیبه روژې ډېرې زیاتې نیسي دا روژې ډېر بې اجر او ثواب ها اوس نبي علیه السلام څه فرمایي قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة القرآن في غیر الصلاة چې کوم سړی په مانځه کې قرآن لولي د دې ثواب د هغه تلاوت نه بهتر دی چې د مانځه نه بارې څوک کوي یو سړی د مانځه نه بار تلاوت کوي یو سړی په مانځه کې لولي د مانځه د هغې ثواب ډېر ها قراءة القرآن في غیر الصلاة افضل من التسبيح والذکر غالبا څوک چې د قرآن حکیم تلاوت د مانځه نه بار کوي د هغې ثواب د ذکر نه د سبحان الله نه او د لا اله الا الله نه د ټولو نه بهتر دی ځکه ذکر دا هم افضل دی بهتر دی ذکر دی خو د قرآن خو د الله خبرې دي که ها بیا فرمایي چې ذکر او تسبیح چې دی افضل من الصدقة د هغې ثواب د صدقې نه زیات دی بیا فرمایي الصدقة افضل من الصوم صدقه د روژې نه غوره ده او بیا فرمایي الصوم جنة من النار روژه د جهنم نه دال دی دال څوک چې روژه نیسي د جهنم دپاره دال دی ځان بچ کوي نو ګوره روژه خو د جهنم دال شو بهتره خبره شوه خو د روژې نه د صدقې ثواب زیات دی د صدقې نه د ذکر او د سبحان الله الحمدلله ثواب زیات دی د هغې نه د قرآن تلاوت چې په مانځه کې نه وی هغه زیات دی او د هغې نه د هغې قرآن د تلاوت ثواب زیات دی چې په مانځه کې لولي نو ووایه د قرآن تلاوت څونه غوره شو فایده پکې څونه زیاته شوه د قرآن تلاوت کې ډېر لوی خیر او ډېره لویه فایده ده یو صحابه یو علاقې ته تللي وو نو هلته کې یو ځای کې خیمه لګولې وه هغې ته پته نه وه لاندې پکې قبر و خو دوی نو خبر قبرونه سره وار شي نو دې کې صاحبه د ځمکې نه تبارک الذي صورت اواز واورېد تبارک الذي بيده الملک دا اواز یې واورېد دا اواز یې واورېد حیران شو چې خدای د ځمکې نه تبارک الذي صورت اواز راځي لاړه نبي علیه السلام ته الوی په مشکات شریف کې حدیث د الله رسول په تنقید کې خیمه لګولې وه او د هغې خیمې مونږ ته خو پته نه وه او د هغې نه د ځمکې نه تبارک الذي صورت اواز هم واورېد هي المانعة هي المنجیه نبي علیه السلام وفرمایل دا دلته قبر و خو تاسو ته پته نه لګېدل قبر زور شي روان شي او دا ته به د قبر نه چې تاسو اواز واورېده نو دا د انسان اواز دی په قبر کې دننه د تبارک الذي صورت ملک د تلاوت کوي په قبر کې دا هغه اواز هم واورېده او دا تبارک الذي چې ده نو دا د سړي د قبر د عذاب نه خلاصوي په سړي عذاب منع کوي او یو حدیث پاک کې راځي چې څوک د تبارک الذي صورت تلاوت زیات کوي پخوا به زمونږ د مشرانو ته هم دا تبارک الذي یاده وه نه به یاده یو ټکي دوه ټکي چې هله به قرآن نه ورته استاد نه به یاده کړې وه راته وښایه که نه یو ټکي دوه ټکي به یادول سوره یاسین سوره تغابن شو او دا سورتونه شو تبارک الذي شوه دا به اکثرو خلکو ته یاد دی اوس دا خلک یا قربان ولې نه یادوي چې دا یاد دی جمتوب سندرې او دا قصې پیسې خلکو یادې کړي سندرې یادې دي او دا ټپې مپې یادې او که د قرآن خبره شي یاره ژبه مې غټه ده نو
خبره مې دې پورې کوله چې د قرآن حکیم دا تبارک الذي پورې چې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک یې تلاوت زیات کړي چې دا سړی مړ شي که نه دا تبارک الذي به د مرغۍ په شکل کې راشي او په دې لحد کې په دې قبر کې او په دې انسان باندې خپلې وزرې خبرې کړي د عذاب فرشتې راشي دا سړی ګناهګار دی هغوی به ول عذاب ورکوي فرشتو دې مرغۍ ته به وایي تبارک الذي د مرغۍ په شکل کې ده وی اخوا شي چې مونږ دله سزا ورکوې نه ځان اخوا کوي مرغو په وزرو په شکل اخوا شه مونږ دا ګناهګار سزا ورکوو الله ته به درخواست ورکړي چې الله ده زما تلاوت کړی دی زه یې لوستلی ما نو بس یا خو ما له خپل قرآن نه لرې کوه یا دله به عذاب نه ورکوې نو الله خو یې د قرآن نه لرې کوي خو دا خدای کلام دی که نه خبرې دي نو څنګه به یې لرې کړي فرشتو ته به الله حکم وکړي چې پرېږده دې بنده دې صورت ډېر تلاوت کړی دی عذاب به له مو ورکوي بند کړي سره تبارک الذي فایده قبر کې د عذاب نه دې خلاصوي د پیغمبر علیه السلام وینا خلک راشي یاره جي نار نه وړي اوږې اوږې د ډوډۍ درک نه لري بل به راشي یاره جي نار نه وړي اوږې ډوډۍ درک نه لري نو د اول خو ښه ده چې سړی خپل محنت کوي خپله مزدوري کوي خو د هغې نه علاوه روحاني علاج هم شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې صورت واقعه په خپل کور کې لولي صورت واقعه رکوټې غوندې صورت دی په دې اخري سپاره کې رکوټې صورت سوره واقعه په خپل کور کې هره شپه د شپې صورت واقعه لولي نبی علیه السلام فرمایي دا ګورې زما خبره نه ده نبی علیه السلام خبره ده وی دې به هیڅ چرم نار نه ورنشي دې به موړ سملي موړ الله به ډوډۍ ورکوي پیغمبر علیه السلام وینا ابدا لفظ په حدیث کې چې هیڅ چرم هم په ده فاقه او لوږه او تکلیف د ډوډۍ له لوږې به پې چرتې ملا نښري به موړي دا د نبي علیه السلام وینا سوره یاسین چې څوک تلاوت کوي دو حدیث دي پکې کوم انسان چې سهار وختي د سورت یاسین تلاوت کوي سهار وختي من قرأ یاسین صدر النهار حوزیت حوایجه د دا حاجتونه الله پوره کوي یو سړی دوا راته وکړه یو حاجت نه دا پوره کړي هېڅ دوا ښه شی دی یاره فلانکي ته ووایه چې ما ته دوا وکړي زما حاجت دی دعا ښه شی دی بلکل بهتره خبره د خلکو نه غوښتل پکار دی نیکانو لیکن د پیغمبر خبره ولې عمل نه کوي سهار وختي د سوره یاسین تلاوت کوه چې ښه حاجت دې وي ته ګوره چې په دغه ورځ ته کوم مقصد پسې وځي چې ستا مقصد پوره کوي او که نه پوره کوي حضور پاک مبارک دروغ خو نه وایي یاره بعضې وقتات یو شی د حاجت ښکاري ستا فایده به پکې نه انسان په خپل خیر او په شر نه پوهېږي ممکن نه چې هغه تعالی هغه وخت سره الله تعالی هغه کار پوره نه کړي ستا فایده به پکې نه بل کار کې به دې فایده وي هغه به د الله د هغې په ځای پوره کړي او چې فایده دې پکې وي په دنیا او په آخرت کې نو نبي علیه السلام فرمایي چې څوک سهار د صورت یاسین تلاوت وکړي په دغه ورځ چې د څومره حاجتونه پروردګار به ورته پوره کوي بل حدیث کې راځي هغه انسان چې هغه د سوره یاسین تلاوت وکړي د صورت یاسین د هغه له به دونه اجر الله ورکړي لکه لس ځله چې د صورت د الحمد نه تر والناس پورې قرآن شریف ختم کړي د لسو ختم ثواب دی رب العالمین درکوي څومره د فایدې خبره یو سړی وایي یاره د شپې د شیطان نه تنګېږي د غل غدو د ډاکو نه تنګېږي دې سره به څه کوو نبي علیه السلام فرمایي تاله زه ښه علاج در کوم که نه بهترینه مضبوطه وسله در کوم ځان سره وساته هغه وسله څه شی دی هغه آیت الکرسي ده قرآن حکیم کې یو آیات دی آیت الکرسي راکوټ اوږد آیات که په دومره هم نه چې سړی دې پرې ستړی شي آیت الکرسي چې څوک لولي د شپې رب العالمین به د کور حفاظت کوي حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی پیغمبر علیه السلام ته د صدقې په غنمو مقرر کړی وي ته د زکات او د صدقې د بیت المال غنمو باندې څوکۍ کوو دوی د شپې ناستې مدې کې یو غل راغی وي څادر یې داسې خور کړو او په لپو لپو غنم چې دي نو هغه یې خپل څادر ته راغورځوي ورمن نه مې کړه او کلک کړې د مټه ونیو چې لکه ته شرمېږې نه ما ته ګورې د ناست یم څوکیدار او ته غنم غلا کوې ما ته یې ویل چې یاره زما بچي دی او نار دی او اوږې یم فریادونه یې شروع کړل چې ډېر فریاد یې وکړ نو خلیتو سبیله خو بس مچې زه په مخه دی ښه دې سهار چې د نبي علیه السلام مبارک مجلس ته رالم نو ما نه تپوس کوي ما فعل اسیرک البارح ابو هریره عقیدې داسې شو تا چې کوم نیولې مې چې الله رسول ډېر فریاد یې وکړ شکا حاجتا شدیده ډېر حکایت و عیالا دي بچي مې دی
نو بس فرحیم ته زما په رحم راغی نو خلیته سبیله پرېږده وی ښه بېګاله بیا راځي وی بس بیا مې ورته پوره کېناستم چې د نبي علیه السلام وینا ده او بیا راځي نو په تاک کې کېناستم خو جدي سینګ راغی او بیا غنمو ته ځولۍ خوره کړه کلک مې راونیوه پرېږدې بې خو بسه تا خو چې زه بیا نه راځم بیا راغی وی یاره بیا فریادونه شروع کړل زما بچي دي او نار نور دي او ډېر وږی ما مجبوره شوم څه وکړم نن مې پرېږده نه دې پرېږدم د نبي علیه السلام مجلس ته دې بوځم خبیث بچي اکا تی به شي وی یاره بس نن مې پرېږده او توبې وباسي نو بیا به نه راځم ما چې زه ډېره ښه ده نو بیا مې پرې رحم راغی پرېږدم یو زور پاک مبارک ته سهار لاړم او قیدي دې څه شو بېګا چې دې نیولې مې چې د الله رسوله رحم مې پرې راغی ډېر چغې مغې ووهلې او فریادونه یې وکړل نوبت پرې مې خو وی ښه بیا بېګاله راځي فرصدته بیا مې ورته پوره طاق سره کېناستم انتظار مې کوو چې دې به راځي ولې ځکه نبي علیه السلام فرمایلو چې راځي به او چې بیا زولی خوراک کړه غلې غوندې ورته وشو کلک مې ونیو نن به دې نه پرېږدم هذا آخر ثلاث مرات بس تا یو ځل وی نه راځم بیا وی نه تا یې درېیم ځل پښتانه وایي که نه وایي دا درېیم حق د خدای وي بس خدای به دې خلاصوي زه نه پرېږدم نه دې پرېږدم وی خیر ډېر فریاد او چغې ورسې وکړل نه چې پرېږدم دې نه وی راته وایي چې یو شی راته ښیم پرېږدي ستا پکې د دنیا او د آخر فایده ده نو صحابه خو د آخر په فایده پسې غریبانان داسې وو چې منډې به یې ورپسې وه لکه که د آخر فایده راته ښه نو پرېږدم دې وی بس واده راسره وکړې مې چې واده مې د سره خو شابه وښایې راته د آخرت څه فایده وی داسې کار دی چې د شپې سمدی نو آیت الکرسي لوله نو تر سهاره پورې به شیطان در دننه نږدې کېږي شیطان نه به خلاصې کور به دې د غلغدو د دې ډاکوانو ماکانو نه په امني بل حدیث کې داسې رشته الله به د کور حفاظت وی سهار وختي چې رالم نبي علیه السلام راته وی څه دې کاقې دي بېګا چې دې بیا نیولي وی صاحب د دین یو ټکې راته وښو پرې مې خو وی ما ورته وایي چې تا وپېژن چې دا درې شپې کم راته او تا سره دا معامله کوله حاجي صاحب ما خو نه پېژن وی دا شیطان و که نه خبیثه دی راته اوس تاسو دې په غنمو دې غله کې ګوتې والې دی دله پلیتوله دی دله بې برکته کوله ولې دې پرېښو الله رسول ما ته خو وایي چې آیت کرسي وایه او شیطان به هم نه نږدې کېږي او د غل غدو دې نه به هم الله محفوظ ساتي یاره وایي سړی خو انتهایي دروغجن دی خطرناک دروغجن او صدقه تا ته یې رښتیا وي خبره یې راته درسته کړې نو د شیطان خبره زمونږ دپاره دلیل نه دی خو د پیغمبر علیه السلام دا ټکي زمونږ دپاره دلیل دی چې رښتیا راته ویلي نو شیطان ته پته ده چې کوم شي د ما دپاره د خطرې دی که نه او نبي علیه السلام یې تصدیق هم کوي چې دا خبره یې ټیک کړې ده زمونږ طالبان کله وایي الکذوب قد یصدق وي دروغجن هم کله کله رښتیا وایي نو دی خو دروغجن دی نبی علیه السلام فرمایي وی تا ته یې رښتیا وایي دا خبره یې ټیک کړې ده دا د آیت الکرسي فضیلت او برکت دی قسم دی ته به وایې چې نه خو دا آیت کرسي یادولی شم او نه خو زه اوس دې وخت کې صورت واقعه یادولی شم او نه سوره یاسین یادولی شم او نه تبارک الذي یادولی شم ولې چې ژبه مې غټ لوړ دی غټ کوتک دی نشي یادولو اگر چې قربان له خو بیا کوتک نه دی هغه یادولی نشم یادولی نو دا صورت اخلاص قل هو الله احد خو ټولو مسلمانانو ته یاد دی که نه دا هم نه دی یاد یاد ولې مونږ پرې مونځ کوو تاسو مونځ پرې کوئ نو چې یو دا د کوټې صورت سوره اخلاص قل هو الله احد لولې که نه د دې فایده درته وښیم دا خو لوستی شي که نه نبی علیه السلام فرمایي چې څوک درې ځله دا صورت وایي صورت قل هو الله احد درې ځله نو رب العالمین به ولا د الحمد نه والناس پورې د ټول قرآن د ثواب برابر ثواب ورکوي چې اوس ته دام نشي لوستی نو دا به ستا کټه کمزورتیا ده بدقسمتي به بیا دې ځله چې دا صورت ولوسته دومره اجر به الله درکوي لکه قرآن چې د اول نه آخره پورې ختم کړي یوه دویم حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی چې څوک لس ځله دا صورت کولولي لس کرته نبی علیه السلام فرمایي چې الله به وله په جنت کې یو غټه بنګله ورکړي لوی محل حضرت عمر فاروق فرمایي نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله وی اوس خو به مونږ ځان له ډېرې بنګلې جوړې کړو لکه په لس کرته یو بنګله ده نو دا خو مونږ ډېر شی ویلی شو نبی علیه السلام ورته مسکی شو وی عمره دومره ته نشي ویلی لکه څومره چې الله سره بنګلې ډېر نو چې هر کله بنګله تعالی رب العالمین په جنت کې جوړه کړي دا یو ټکې لږ واورئ نو ته به جهنم کې پروت یو بنګله برې په جنت کې که نه خدای به دې ورته بوځي چې بنګله دله الله جوړه کړي په جنت کې نو ته به کوم ځای کې ناست یې الله وایي بنګله دله جوړو نو تا به جهنم کې پرېږدي نه تا به وله بوځي که نه بنګلې
نو د جنت هغه داخلېدل هم پکې پخپله راغله. نو کم از کم که چاته دا سوره یاسین یادي تلاوت یې کوه، تبارک الذي یادي تلاوت یې کوه، سورت واقعه یادي تلاوت یې کوئ. ګنې که هېڅ هم دغه درته نه یاد نو قل هو الله احد صورت او سورت فاتحه الحمد شریف دا خو ټولو مسلمانانو ته یاده ده، د دې تلاوت کوئ. ګوه الله به پرې خوشحاله وي. قسم دی الله پرې خوشحالېږي چې د قرآن حکیم تلاوت کوي. الله ورته توجه ورکوي او په داسې طریقه الله توجه ورکوي. زموږ بزرګان وایي چې ته د قرآن شریف تلاوت کوې نو وړه کې به دا فرض کړي چې ما سره الله خبرې کوي او د الله سره خبرې کوم. او د قرآن یو خپل آداب دي، ګوره د هغې به هم خیال ساتئ، په دې هم ځان پوهېږئ. قرآن چې ته لولې نو چې ګوتې وروړې قرآن شریف ډک او بې اودسه به نه وروړې. اودس کې به هله به ګوتې وروړې، که بې اودسه یې نو قرآن شریف کې به ګوتې نه وروړې، پوره چارهدام به کوې مکمل. او چې په یاد وې لولې نو خیر دی که اودس دې نه نه لوستی شي. که سړی په لویه بې اودسه یې کوي غټ غسل پې لازم دی نو بیا به په یاد هم نه کړي. خو که غټه بې اودسي پې نشته، وړه بې اودسي ده پې، متیاز یې وړې کړي دي، بول یې کړي دي، نو هغه که په یادو تلاوت کوي نو بیا هم پوری شي. دې به ګوتې نه وروړي قرآن شریف ته تر څو چې د پوره اودس نه یې کړي. خو یاره ادب یې دا دی چې اودس وکړه، دې ادب دی. قبلې ته مخکه قرآن حکیم راواله ځان ته یې کښېږده په اوچت ځای باندې او تلاوت شروع او په داسې طریقه تلاوت شروع کړه که چاته تکلیف نه و نو په زوره ویلی شي. او که چاته تکلیف و لکه څوک مطالعه کوي، طالبان دي یا بچې دي وي بل څوک، یا څوک بیمار دی یا څوک مریض دی، نو بیا به په زوره تلاوت نه کوي، بیا به رو تلاوت کوي. او تلاوت چې کوي نو کوشش وکړه چې وجاړه. او که جلا نه درځي نو د قصده پکې ځان په جلاغونې کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به تلاوت کو نو د مکې دا ښځې دا کافرانو دا ماشومان دا راتلل ورته به یې غوږ ایښوده. نو یو ځله به دې تنګ شو، دې کافرانو تنګ کړ، چې تنګ یې کړ نو دې روان شو هجرت یې شروع وایي ځم چې ته بل وطن. یو کافر راغی په مخه کې وله ورغی، ابوبکر څه کوې؟ یاره وایي دا قوم مې نه پرېږدي په دې مکه کې، نو بس ځم چې ته هجرت. وایي نه ستا غوندې سړی او د مکې نه تلل دا چې ته مونږ برداشت کوو، راځه خپل کور ته یې واپس. یاره وایي ما څوک نه پرېږدي، پرېږدي مې نه. هغه دې راوست وي بس زه دې په امن زه امن در کوم که لکه اوس هم په دې قبایلو علاقو کې چې کوم ملکي او چاله امن ورکړي نو بس په امن شي، زه امن در کوم. راځه حضرت ابوبکر صدیق یې راوسته او هغه د مکې سردار په ټولو سردارانو وګورېد، وایي ابوبکر ډېر ښه سړی دی، ډېر شریف سړی دی او زمونږ قومي سړی دی. نو ګوره دې تاسو ولې زده سره ظلم کوئ او دې تنګوئ چې دې سفر کوي بار نور علاقې ته ځي. وایي دې دا چل کوي چې دې د کور نه بار یې ځان له چبوتره جوړه کړې ده دون کاچا او په هغې لګیا دی خپل لمونځ کوي او قرآن لولي. مونږ یېرېږو هسې دا زمونږ دا بچي زمونږ دا ښځې مسلمانانې نه شي دا قرآن اوري. نو دې پرېږده د خپل کور کې دې لمونځونه کوي او خپل کور کې تلاوت هم کوي، مونږ ورته غږ نه کوو. هغه سردار د مکې راغی، ابوبکر وایي بس تاله زه امن در کوم، خو په دې یو شرط مونځ به هم کور کې او قرآن باندې هم کور لولي، بار به نه لولي. وایي ډېر ښه. څو ورځې مونځ هم کور کو او قرآن یې هم کور لوسته. اخر تنګ شو، بار خو به راوته خو دا بیا کور بیا هغه دروازې مخې ته چې کومه چبوتره جوړه کړې وه هغې ته راووته مونځ بیا کو او په زوره به یې د قرآن حکیم تلاوت کو. دا ښځې به را مشرکانو راتلې ورته به ودرېدې، ماشومان به راتلل ورته به یې غوږ ایښوده او ده به ژړل. ده چې به تلاوت کو دی ډېر زیات به یې ژړل، سترګو نه اوښکې به یې هغې به ورته ولاړ. هغه ټول سرداران د مکې رالل، هغه چا کوم سردار چې دنه امن ورکړی هغه له رالل. وایي تا ته خو مونږ ویلو چې د ابوبکر منې کا، مونږ خو ده ته غږ نه کوو، خو په دې شرط چې دی به دا تلاوت او دا قرآن په خپل کور کې لولي. خو بیا بار ته راووت او تلاوت یې شروع کړ او مونږ یېرېږو چې که دې دا قرآن د خلکو مخکې لولي نو مونږ په دې یېرېږو چې زمونږ دا ښځې او ماشومان مسلمانان نه شي. راغی ابوبکر صدیق ته چې چا امن ورکړ، ابوبکره تا ته ما نه ووایي چې کور به درنه تلاوت کې بار به نه راوځي، ما تاله امن در کړو، زما د وجې نه چې دی نو تا ته خلک غږ نه کوي، بس اوس خوښه دې خپله ده، یا ما ته خپل امن واپس کا او یا کور به تلاوت کړي، کور مونځ کوه. او که کور نه کوې دلته کې ما ته خپل امن واپس کا، زه دله امن نه در کوم، ته پېښ وده مکې سرداران پېښه. حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي؟ وایي تاله مې خپل امن واپس در کړه، ما له د الله او د رسول امن کافي دی، د الله او د رسول امن ماله کافي دی، زه په مخه دې ښه خو دا نه برداشت کوم، دا تلاوت او دا قرآن به هم دلته به دې میدان باندې لولم. قسم دې د هغې تلاوت سره به کافر راتلل او مسلمانېدل به داسې خشته او ښکلې اواز سره به د قرآن حکیم تلاوت کوو. نو چې ته تلاوت کوې نو په خشته اواز کومه دی ته ځان جلغونې که ورته
وجاړه او لکه دا سوچ راوله چې ما سره الله خبرې کوي او د خپل رب سره خبرې دا د قرآن حکیم نه تلاوت ده که سوړه وله جوړه کړه د قرآن بېعزتي به هم نه کوي که په لاره روان یې او دستې دي نو هم خیر دا قل هو الله احد صورت دا لوله که راکوټ یې بېرته سی کړي جواز یې شته دا خو ادب دی درته د قرآن شریف وښو په کوم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت کېږي دا یاد ساتئ مسلمانانو هغه کور ته به د الله قهر او غضب نه راځي که ته وایې چې زما کور دې د قهر او د غضب نه بچي او زما په کور دې د الله قهر او د الله غضب نه راځي بس د قرآن شریف تلاوت کوه څومره چې په یو کور کې د قرآن تلاوت زیات کېږي ماشومان پکې لولي درس د قرآن پکې وي په خپله پکې قرآن لولي هغه کور به الله د قهر او د غضب نه محفوظ ساتي دا خبره او کوم کور کې چې د قرآن تلاوت نه کېږي دا به سپېرې په دغه کور به د الله قهر او غضب به راځي نو په خپله په خپلو بچو هم قرآن زده کړې دا ماشومان بچي چې دي په دې قرآن زده کړې او په خپله یې زده کړې دا مه وایه چې زه خو د شپېتو کال یې موضوع ده او یو کال یې موضوع ده دېرشو کال یې موضوع ده څلوېښت یې دې نشم یادولی بلکل یادولی شي یو ځل استاد ته کښېنه الف زر او بې ضربه وایه ته ګوره یو میاشت کې به یې ژبه الله په قرآن راړولي یو میاشت کې به بیا قرآن شریف زده کوي اوس نه په عمردو کې یو لوالو اوس خو نشته هغه دغسې ما مسله کړې وه د جمعې او بیا څه موده پس ما راغی ما سره به ځې او دغه دې دا تا مسله کړې وه ما په هغه وخت د خدای پاک قرآن شریف چې دی نو په نادره شروع کړو او یې ختم نیکه ما سره به وځې د نوسو نیکو جمعګل نوم یې کړو الوال څو د عمردو کې جوسې جمدې دی عمر دې الله دې وبخښي جمعګل لوال د عمردو کې دوکان جمدې دی که نه او که جمدې وي نو الله دې والا خیر ورکړي ځکه ډېره رول دې شمانې دی بلکل دا ټیک ده جمدې دی نو خدای دې ژوند ورکړي وله خو ډېره رول دې شمانې دی زیارت ګل دې پلاو نو خبره دا ده دې پورې مې خبره درته وکړله چې قرآن شریف دا به نه وایي چې دی نشم زده کولو بلکل یې زده کولی شي خو که تا ورله توجه ورکړه په خپلو بچو باندې زده کړه حفظ وکړه په دې بچو باندې قرآن ورته ور یاد کړه او تی په ناظره باندې زده کړه او د ورځې چې دا ګورې چا هم قرآن په ناظره ویلي دي مسلمانانو یوه سپاره روزانه تلاوت کوئ په یو سپاره باندې چې ورو تلاوت یې کوې نیمه ګنټه پرې لګي چې زر زر یې کوې 20 منټه پرې لګي نیمه ګنټه 20 منټه څه شی دی او دا ژبه د دې غیبت نه د دې التو غلطو نه وساتې د موسی په دوکان کې په لاره په پټي یو ځای بل ځای څوک د یو سپک او څوک د بل سپک څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت نو دې کې خیر سړي بې د ضرر ده د هغې په ځای کې سړی روان یې قل هو الله احد صورت جوړي ذکر کوي تلاوت کوي د قرآن حکیم نور اجر او ثواب پکې ډېر زیات دی الله یې زمونږ په دې ژبه د خپل قرآن تلاوت جاري ساتي زاړه قرآن شریفونه او زړو سپارو سره به څه چل کوو دې زمانه کې دې بهتره طریقه دا ده په دې دور کې چې زاړه قرآن شریفونه د دې 3 طریقې وې سر کې یو خو دا دی چې اوبو کې وغورځئ غټ کان یې پورې وتړئ چې ته اوبو کې وغورځئ خو هغه مونږ ځکه خلکو ته نه وایو چې اکثر دا بیا د اوبو نه راوچته شي او خلک اکثر په دې اوبو باندې اوبه خور هم کوي نو پټو ته هغه پاڼې لارې شي نو هغه بیا اکثر په دې ډېرانونو سره هغه شي نو دغه مونږ ځکه نه وایو او دویم دا دی چې دا وسوځوه او ایرې یې دریاب ته وغورځوه نو هم نه کېږي ځکه چې اکثر هغه ایرې بیا مونږ هغه حفاظت نه شو کولی نو که د کندې په غاړې نو ټیک ده هغه بیا اکثر هغه پاڼې والوځي او چې ته ګند من ته لاړې شي او دغه اوبه هم اکثر بیا ډېرانونه په ته لاړې شي او خلک دغه کوي نو دې زمانه